بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په کور کې موجود هغه څیزونه چې تاسو یې استعمالوئ، زه تاسو ته د هغې فایدې ښیم او ډېر څیزونه تاسو سره ما ډسکس کړل. نن ډسکس کوو جناب داسې څیز چې په هر یو کور کې موجود دی، شنه دڼیا یعنی هره دھنیا. اوس دا شنه دڼیا چې کوم دا په دې کې ډېر زیاتې فایدې دي او خصوصا درې غټې فایدې درته بیانومه او درته بیانومه چې دا فایدې څنګه راځي. دې کې څه داسې څیزونه دي چې د هغې د وجې نه دا فایدې راځي. نو درې څیزونه یاد لرئ، هغه دی چې ګټ، هارټ او امیونټي، یعنی ستاسو آزما، ستاسو زړه او ستاسو مدافعتي نظام. بل دې کې دي څه چې دا درې څیزونه محفوظ ساتي او ښې ساتي. نو جناب دې کې دی وایټامین سی، وایټامین اے، وایټامین کے، دا پکې ښه ډېر مقدار کې موجود دي په شنه دڼیا کې. او بیا ورسره چې کوم موږ سره ایلیمنټس دي په هغې کې دی کې آیرن موجود دی، په دې کې میګنیشیم موجود دی ښه ډېر مقدار کې، او ورسره پوټاشیم هم په دڼیا کې راځي. فولیک اسید هم په دڼیا کې شته دی او بی کمپلیکس هم لږ مقدار کې، خو دې کې وایټامین اے، وایټامین سی او وایټامین کے په ډېر مقدار کې موجود دی. اوس تقریبا په هر یو کور کې دا استعمالیږي په کټوۍ کې، او خاص کر که تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې دا پکوان چې کله پوخ شي د هغې د ګارنشینګ دپاره، د هغې د ښه لوک دپاره چې دا ښه لګي، په هغې باندې شنه دڼیا هغسې واچولی شي. نو که سلاد وي، که هغه پخلی وي، که هغه نور داسې څیزونه وي، دې سره یو هغه رنګ روغن ښه شي او دویمه دا د خوشبو ورسره راشي، سمیل یې ښه شي او واقعي خبره ده چې ذایقه ښه شي. نو دا په کټوۍ کې هم استعمالیدی شي، دا د ګارنشینګ دپاره هم استعمالیدی شي، سلاد کې هم استعمالیدی شي، او ورسره اکثر که تاسو خیال کړي نو زیاتر زمونږ چې کومې چټنیانې وي، که هغه د مرچکي ټماټر چټني ده یا که هغه د هر څه چټني وي، په هغې کې چې شنه دڼیا واچي د هغې خوند او د هغې رنګ ډېر زیات ښه شي. خصوصا پودینه او دڼیا دا چې مکس شي د مستو چټنۍ کې، نو دا چټني هرې چټني چې کوم ته وایي نو په ټول بر صغیر کې، په انډیا کې، بنګلادیش کې، پاکستان کې، سریلانکا کې دا ډېر زیات شوق سره خوړلی کېږي، او خاص کر بیا افغانستان کې هم. خو په انډیا او پاکستان کې دې کې لږ د مرچکي استعمال کېږي او افغانستان طرف ته پکې د مرچکي استعمال دونه نشته. خو بهرحال دا استعمالیږي په دې بر صغیر کې. نو د دې وجه سره چې دا چټني یا د هرې چټني، دا شنه چټني دا د ټولو ډېره خوښه ده. مزې نه علاوه دې کې فایدې ډېرې زیاتې دي. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په دڼیا کې وایټامین سی دی، وایټامین اے دی، وایټامین کے دی، او تاسو ته ما هغه درې سیسټم یې یادې کړي چې شنه دڼیا د څه شي دپاره ضروري ده. ټول نه اول زمونږ هاضمه، د هاضمې دپاره ضروري ده. نو که کومو خلکو ته اولګه نه لګي او دې لږ شان د شنې دڼیا استعمال کوي، د دې اولګه ورسره امپروف شي، ښه شي ورسره. بعضې نیم خلک وایي چې یاره زه اکثر له زما د خولې خوند خراب وي، زه د څیزونو په ذایقه باندې نه پوهېږم چې دې کې کوم قسم ذایقه ده او زما د خولې ذایقه کمزورې شوې ده. نو دغه خلکو دپاره هم دڼیا ډېر زبردست شی دی. که دې استعمال کي نو دې سره یقینا د هغې د خولې ذایقه هم ښه شي او هغه ټیسټ ډیولپ شي، ټیسټ بډز چې څه ته موږ وایي چې زموږ په ژبه باندې کوم دا سینسرز دي چې هغه ټیسټ محسوسوي، هغه ورسره ډېر ښه شي، ځکه چې وایټامین اے هم پکې شته، وایټامین سی هم پکې شته، او دا د ټیسټ بډز ډیولپ کولو کې د دې ډېر اهم کردار دی. بل وایټامین کے دی ورکي. نو کوم خلک چې داسې د زړه دپاره دوایانو استعمال کوي، هغې کې ډېر خلک داسې وي چې د شوګر، بلډ پریشر دې دوایانو سره، د زړه دوایانو سره، دا د کولیسټرول وغیره دوایانې دا استعمالوي، او د وینې نه ریکولو دوایانې استعمالوي. اکثر دا وایټامین کے چې کوم دی دا ستاسو بلډ سرکولیشن هم امپروف کوي، ستاسو کیلشیم میټابولیزم هم امپروف کوي. بلډ سرکولیشن چې امپروف شي نو ستاسو د وینې گردش ډېر زیات ښه وي، کوم چې د زړه دپاره او خاص کر د بلډ پریشر دپاره ډېر زیات ضروري دی. د کومو خلکو چې بلډ پریشر زیاتیږي، که د دڼیا استعمال کوي نو د هغې بلډ پریشر ورسره ریګولیټ کیږي. درېیمه خبره تاسو ته ما کړې وه جناب د امیونټي، یعنی کوم خلک چې زیاتتر بیماریږي، هغې د بیماریانو سره تر مخه وي زیاتتر، خصوصا دا وایرل بیماریانې چې کومې دي. نن سبا د یخنۍ موسم دی، په دې کې مری خرابېدل، سینه خرابېدل، دا څیزونه دا کېږي. نو دا خلک که د شنو سبزیانو خصوصا پودینه، دڼیا د دې استعمال کوي نو هغې سره ډېر ښه وي امیونټي ورسره، د ویټامین سی د وجې نه، ویټامین اے د وجې نه، او مختلف دې کې چې کوم ټریس ایلیمنټس دي د هغې د وجې نه ستاسو امیونټي ډېره زیاته ښي او تاسو د بیماریانو نه بچ شي. نو دا درې د دې ډېر غټ رولز وو چې که مونږ چېرې د دڼیا استعمال خپل خوراک کې کوو نو کوم څیزونه داسې دي چې هغې ته فایده حاصلېدی شي.
نو دا هغه فائدې وي چې تاسو ته ما بیان کی او ټول نه اهم چیز چې کم پښتنو کې ډیر زیات دي اکثر لا دا خبره موږ زیات اورو چې ډاکټر صاحب دا سیس خو ګرم دی دا سیس خو یخ دی د دې تاثیر ګرم دی د دې تاثیر یخ دی نو دا څه خبرې نشته اکثر خلک دا یو میت دی دا یو داسې وګڼو یو غلط سوچ دی یو وهم دی چې یاره د دنیا استعمال سره یا د سپیغول استعمال سره یا د منټ یعنی پودنی استعمال سره جی د جوړونو دردونه زیاتیږي یا دا خبرې کیږي بالکل هم ورسره د جوړونو دردونه زیاتیږي نه بلکې د جوړونو دردونه چې چاته دي څنګه چې مول چې دی کې وایټامین کې دی نو وایټامین کې کې بیا مختلف قسم K2 یو هغه کې وایټامین دی د وایټامین کې چې کم زموږ کیلشیم میټابولیزم امپروف کوي یعنی زموږ بدن کې کیلشیم وایټامین ډي دا اډوکو ته بوزي دا په اډوکو په مضبوطیږي نو که تاسو دنیا استعمال کوئ نو ډایرکټلی خو دې کې کیلشیم نشته خو چونکې دې کې وایټامین کې دی د هغې د وجې نه کیلشیم میټابولیزم ښه شي او ستاسو د خوږونو دردونه ورسره ښه کیږي بجای د دې چې تاسو دا سوچ کوئ چې جی زما ورسره ګوډو کې دردونه زیات شو یا هغه شو یا دو شو داسې هیڅ خبره نشته دې سره دردونه ښه شي د اډوکو او صحت دا چې کوم دی د جوړونو ورسره دا ورسره ډیر زیات ښه شي نو امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فایده مند وي او که تاسو غنئ چې دا فایده مند دي نو دا ویډیو اول لایک کړئ او بیا شیر کړئ چې دا معلومات تاسو نور ملګرو ته هم ملو شي خپل ډیر خیال ساتئ الله پامان